یو پیری د مینې کیسه ډیر به عجیب وي تاسو ته چې آیا پیری هم د سړو سره مینه کوي چې هغه انسان دی، لیکن د دې کیسې په اورېدو سره تاسو به هرومرو یقین کوئ چې هو. او دغه کیسه شیخ وحید عبدالسلام په خپل کتاب کې را نقل کړی دی او د دې پیری سره خبرې اترې هم ثبت شوي دي په کیسټ کې، خو هغه کیسټ زه تاسو ته نشم ښکاره کولی. که چیرته غواړئ چې تاسو په دې کیسه باندې ښه پوه شئ نو دغه جوړ شوی ویډیو تر آخره پورې وګورئ. شیخ وحید عبدالسلام وای ما ته یو سړی راغی او وی ویل زما په پلار باندې پیری ناز دی. ما وی ویل تا ته چا وویلې؟ هغه وی ویل کله چې د جمعې خطبه واوري او په مسجد کې وي نو را پریوځي او د خطبې د ختمېدو پورې دغه شان وي او ډیر کله ته په لمانځه کې دننه را پریوځي او د هرې اونۍ د دوشنبې په ورځ هیڅوک نه پرېږدي چې د ده کوټې ته ورننوځي تر دې چې خپله ښځه هم نه پرېږدي او په دې شپه یوازې په تیاره کې ویده پروت وي. دغې نقطې ته پام وکئ، د دوشنبې په شپه باندې دا پیری د دې سړي سره څه کوي. شیخ وحید عبدالسلام فرمایي نو زه او زما 3 ملګري له هغه سره ولاړو. نو دغه مریض سړی موږ ناست ولیده او د ده عقلي حالت ښه په قوت کې و او عمر یې 45 کاله و. ما ترې پوښتنه وکړه ستا نوم څه دی؟ هغه سړی وی ویل محمود. ما وی ویل تا ته څه تکلیف دی؟ هغه وی ویل زه داسې محسوسوم چې ما سره پیری ده. شیخ وحید عبدالسلام وی ما وی ویل ته غواړې دا وباسې؟ هغه سړی وی ویل هو، ده خو زه سخت ستړی کړی یم او نږدې ده چې زما او زما د ښځې ترمنځ جدایي راولي. ما ورته وی ویل ولاړه شه اودس وکړه. ما او زما ملګرو هم اودس وکړ. بیا ما خپل یو ملګري ته حکم وکړ چې په ده باندې دم ولوله. هغه چې دم لوسته نو د دم ختمېدو نه مخکې د هغه بدن ورپېده. نو ما ته معلومه شوه چې پیری حاضر شو. ما وی ویل چې بسم الله. اوله پوښتنه ته څوک یې؟ نو یو جدا اواز خبرې وکړې زه پیری یم. ما وی ویل ستا نوم څه دی؟ هغه وی ویل ستیفریوس. ما وی ویل ستا دین څه دی؟ هغه غلی شوه. ما وی ویل مسلمانه یې؟ هغې وی ویل نه. ما وی ویل نصرانیه یې؟ هغه وی ویل نه. ما وی ویل کافره یې؟ هغې وی ویل هو، زه دینونه نه پیژنم. ما وی ویل ته چیرته اوسېږې؟ هغه وی ویل زه د هغه جناتو د قسم نه یم چې غوپه وهونکي وي او په اوبو کې اوسېږي او زه په بحر احمر کې اوسېږم. ما وی ویل ته په محمود کې ولې ننوتی یې؟ هغه وی ویل دې لپاره چې بدله ترې واخلم. ما وی ویل څه کار یې کړی؟ هغې وی ویل انسان سره یو لګېدلی پیری و چې په یو سړي باندې ناست و. محمود هغه پیری ونیو او ډېر سخت یې ووهه تر دې چې هغه یې تنګ کړ. او محمود جاهل دی، زموږ د جناتو نه د خپل ځان د بچاو طریقه ورته معلومه نه ده. نو زه په یوه تیاره شپه کې ده ته مخامخ راغلم او دی ځان ته په لاره روانو او په ده کې ور داخل شو. ما وی ویل دې خبر ته متوجه شئ ملګرو، له کله نه ته ورسره یې؟ هغې وی ویل تقریبا 20 کال. ما ورته وی ویل زه تا ته یوه خبره وړاندې کوم، تا ته اختیار دی چې منې او که نه. هغې وی ویل وایه. نو ما هغې ته اسلام وړاندې کړ. هغې وی ویل ما پرېږدئ چې فکر او سوچ وکړم. ما وی ویل څومره وخت؟ هغې وی ویل 3 ورځې. ما وی ویل نه، موږ تا ته صرف 10 دقیقې درکولی شو، ته پکې سوچ وکړه. 10 دقیقې وروسته هغې وی ویل هو، زه مسلمانېږم خو په دې شرط چې زه به د محمود سره یم او له ده څخه به نه وځم. ما وی ویل دا بېله خبره ده، خو که تا اسلام راوړ نو ته به خپل ځان له اوره خلاص کړې او جنت ته به داخله شي. هغې وی ویل هو، زه اسلام منم. ما وی ویل ښه ده، نو ته د توحید او رسالت ګواهي وکړه. نو هغې کلمه طیبه وی ویله او خپله توبه یې اعلان کړه او خپل ځان ته یې ابراهیم نوم کېښود. ما وی ویل بیا خو د دې توبې پوروالی دا دی چې ته له ظلم څخه لاس واخلې. هغې وی ویل کوم ظلم؟ ما وی ویل د دې انسان په بدن کې ستا موجودت ظلم دی، نو ته به خامخا د دې نه وځې. هغې وی ویل 2 وجو څخه نشم وتلی. ملګرو دې خبر ته متوجه شئ. اول دا چې زما دا سخت وخت دی
لیکن زل د سره یوازې او یوازې د دوشنبې په شپه ویده کېږم باقي ورځې یې خپلې ښځې ته یې پرېږدم دې خبرو ته متوجه شئ باقي ورځې خپل ښځې ته پرېږدم د دوشنبې په شپه باندې دې سره ویده کېږم ما ورته ویل آیا ته دته د ښځې په شکل راښکاره کېږي هغې وویل نه ما ویل نو بیا ته په څه طریقه د سره وخت تېروي هغې وویل دی ما د ویده کېدو په حالت کې داسې ویني لکه چې خوب ویني ما دی د یوې ښایسته ښځې په صورت کې ویني کله چې سبا کړي نو خپل ځان ویني چې احتلام یې شوی دی غسل پرې اوښتی دی هر چې زه یم نو زه پوره ته ورسره خوند اخلم او په هر څه پوهېږم متوجه اوسې دې خبرو ته ما ویل دا خو اول سبب شو نو دویم څه دی هغې وویل دویمه وجه دا ده چې زما نکاح د بحر احمر د پیریانو د بادشاه سره شوی وه بیا هغه وفات شو او زه یې پرېښود او اوسه پورې بادشاهي زما په اولاد کې را روانه ده خو هغوی کافر دي که چېرته زما په اسلام پوه شول نو ما به قتل کړي ما ویل هر چې اول سبب دی نو هغه باطل دی ځکه دا تا سره محبت نه لري او نه غواړي چې تا سره نکاح وکړي هغه ما ته لږ مخکې وویل چې زه غواړم چې دا پیری راڅخه ووځي پاتې شوه ستا له بچو خبره نو دا ممکنه ده چې ته محیط اطلانتلي یا هادي وغیره سیمو ته وتښتې او هلته ژوند تیر کړې او د الله تعالی عبادت وکړې هغې وویل ښه زه وځم خو یو 3 دقیقې راکړه بیا هغه سړی له خپل غایب کېدو څخه وروسته په خود کې شو او موږ سره کېناست نو زما ملګرو وویل د الله حمد او ثنا ویل پکار دي هغه خو ووتله ما وویل نه گویا ما د هغه په سترګو کې هغه پیری لیدله بیا ما خپل لاس د هغه په دواړو اوږو او ګونډو باندې کېښود زما یقین راغی چې لا تر اوسه پورې نه دی تللی دا خو صرف چل ول کوي نو ما یو ملګري ته د دم لوستلو حکم وکړ هغه پرې دوباره دم ولوست هغه یې لا پوره کړې نه و چې پیری حاضره شوه ما ویل ام ابراهیم ته موږ سره داسې دوکه کوي هغه ویل زه درته پر اختیار سره وایم چې زما له ده سره سخته مینه ده او ما ده سره 20 کاله تیر کړي دي اوس زه نه غواړم له ده څخه ووځم ما ویل ښه ده زموږ او ستا ترمنځ د دوستي او نرمي خبره ختمه شوه د امسا وهلو او سیزلو خبره پاتې شوه یا خو به ته وځې او یا به زه د الله نه مدد غواړم او په تا باندې به د قرآن کریم څه آیاتونه ولولم چې هغه به تا وسیزي او یا به دې زه ووهم هغې وویل نه بلکې زه وځم تقریبا 2 یا 3 دقیقو پورې هغې په غمجن اواز سره ژړا شروع کړه ویې ویل ای محمود ای محمود ای محمود بیا له هغه څخه ووتله چې دا ټول مهرباني د الله تعالی وه هماغه توفیق ورکوونکی او سمې لارې طرف ته راهنمایي کوونکی دی محترمو دوستانو دغه واقعه دا صرف یو نمونه وه چې پیریان هم د انسانانو نه خوند اخلي د انسانانو سره ژوند کوي او په قسمه قسم طریقو سره انسانان څخه استفاده کوي هر یو مسلمان باید د سهار او ماښام اذکار هیڅ کله پرېنږدي که غواړي چې د دغسې شرونو څخه محفوظ پاتې شي د یو انسان 20 کاله ژوند په تکلیف کې وي څومره سخته خبره ده په دې زمانه کې اکثره کورونو کې دغه واقعې پیښیږي ډېر سړي ډېرې ښځې په دغسې مشکلاتو سره سر دي د هغې یوازینی علاج دا دی چې موږ د قرآن او د حدیث ژوند اختیار کو د بې حیایۍ او دغې پلیتۍ څخه ځان وساتو د دغسې نورې تاریخي پیښو لپاره زموږ چینل سره پاتې شئ